بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، وروسته تر دې چې بنده د برزخي ژوند هغه برخه تیره کړي چې الله تعالی د هغه لپاره ټاکلې ده، او هغه قیامت راشي چې الله تعالی پکې له قبرونو څخه خلک راپاڅوي، نو په شپېلۍ کې به پوکۍ وکړی شي، خلک به راټول کړی شي او قیامت به قائم شي. نو د آخرت په ورځ ایمان د ایمان له ارکانو څخه یو رکن دی. که چا د آخرت په ورځ باندې ایمان نه درلود، د قیامت په ورځ باندې ایمان نه درلود، هغه ته موږ مؤمن او مسلمان نشو ویلی. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة بقره کې په 107 آیت کې فرمایي: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بلکې د نیکي څښتن هغه څوک دی چې پر الله تعالی د آخرت په ورځ په ملائکو او په کتابونو او په پیغمبرانو ایمان راوړي. دارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان په وضاحت کې فرمایلی دي: ایمان دې ته ویل کیږي چې ته په الله تعالی، ملائکو، کتابونو، پیغمبرانو او د آخرت په ورځ باور وکړي او د خیر او شر په تقدیر هم باور وکړي. کله چې د آخرت په ورځ ایمان د ایمان له ارکانو څخه یو رکن دی، د آخرت په ورځ د ایمان څه معنی؟ د دې معنا دا ده چې د قیامت د ورځې په راتلو او په هغه کې په کیدونکو پیښو پوره یقیني باور وکړي، مرګ او تر هغې وروسته حالات ومني او د قیامت علامات رښتینې وبولي. او چا چې د آخرت له ورځې انکار وکړ او یا یې د هغې په واقع کېدو کې شک وکړ، نو دا انسان کافر دی او د اسلام له دایرې څخه خارج دی. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نساء کې په 106 آیت کې فرمایي: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. او څوک چې کفر وکړي پر الله تعالی، د هغه په ملائکو، کتابونو، رسولانو او د آخرت په ورځ باندې، نو هغه په لرې بېلاري بېلاري شو. قدرمنو اوریدونکو، د آخرت ورځ خامخا راتلونکې ده. که چا یې په راتلو کې شک وکړه، نو لوی کفر یې وکړه، ځکه چې هغه د الله تعالی او د هغه رسول خبرې دروغجنې وګڼلې. او الله تعالی پوره وضاحت کړی دی چې کافرانو د آخرت ورځ نه منله، او دا یې هم نه منله چې الله تعالی به دا مخلوق تر مړینې وروسته بیرته راژوندی کوي. او الله تعالی یې دغه کفر په قرآن کریم کې بیان کړی. الله رب العزت په سورة جاسیه کې 22 آیت کې فرمایي:
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. او کله چې دې کافرانو ته وویلی شي چې د الله تعالی وعدې حق دي او په قیامت کې هیڅ شک نشته، نو دوی وایي موږ نه پوهیږو چې قیامت به څه شی وي، موږ خو یوازې تش ګمان کوو او یقین مو پرې نشته. نو لحاظه قدرمنو اوریدونکو د قیامت په ورځ یقیني او کلک ایمان لرل واجب دی چې هیڅ شک او شبهه پکې نه وي، ځکه چې الله رب العزت د مؤمنانو په صفت کې فرمایلی دی، سورة بقره 4 آیت: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. او هغه خلک چې ایمان لري پر هغه کتاب چې تا ته نازل شوی دی او پر هغه کتاب چې تر تا مخکې نازل شوی او د آخرت په ورځ هم یقین لري. کله چې الله رب العزت د مؤمنانو صفات په خپل کلام کې بیانوي، نو د مؤمنانو په صفتونو کې یو صفت دا بیانوي چې دوی د آخرت په ورځ باندې یقین او باور لري. د آخرت ورځ بېشکه راتلونکې ده، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة حج کې 9 آیت کې فرمایي: وأن الساعة آتیة لا ریب فیها وأن الله يبعث من في القبور. او بېشکه د قیامت ورځ راتلونکې ده چې هیڅ شک پکې نشته، او بېشکه الله تعالی هغه څوک بیرته راپاڅوي چې په قبرونو کې دي. ټول به الله رب العزت په خپل حضور کې دروي او د دوی د اعمالو او کړنو په اړه به الله رب العزت له دوی نه پوښتنې کوي. څوک چې په بیرته راپاڅېدو او ژوندي کېدو او په جنت او دوزخ ایمان نه لري، دا سړی مؤمن نه بلکې کافر او د اسلام له دایرې خارج دی. الله رب العزت خپل کلام د هر شي د وضاحت لپاره رالیږلی او خپل عزتمن رسولان یې زیری ورکوونکي او ویرونکي رالیږلي دي، او د دې زیری او ویرې له جملې څخه یوه دا هم ده چې الله تعالی موږ ته د آخرت کارونه راپېژندلي او د هغې حال یې راته بیان کړی. د آخرت ورځ هغه ورځ ده چې په شپېلۍ کې به پوکی وکړی شي او قیامت به قائم شي. الله تعالی په ګڼ شمېر صفاتو سره ستایلې ده چې د دې ورځې په حال او په دې کې د خلکو په حال باندې دلالت کوي چې له دې صفاتو څخه یې ځینې دا دي: یقیني او حق ورځ چې په راتلو کې هیڅ شک نشته. او قدرمنو اوریدونکو، په الله قسم چې د قیامت ورځ یقیني راتلونکې ده او هیڅ شک پکې نشته، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فاطر کې د دې وعده کړې. الله فرمایي: یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ای خلکو، بېشکه د الله تعالی وعده یقیني ده، نو تاسې دې د دنیا ژوند دوکه نه کړي او تاسې دې پر الله تعالی باندې دوکه کوونکی شیطان هم دوکه نه کړي. د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، ډیر لنډ ژوند دی. په دې لنډ ژوند کې د خپل ابدي ژوند لپاره تیاری ونیسه. هغو اعمالو او کړنو ته مخه کړه چې په دې لنډ ژوند کې ته الله رب العزت راضي کړې، تر څو ستا ابدي ژوند الله رب العزت درته ښایسته کړي. او که شیطان دوکه کړي، د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې وغولیدلي، د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه دې سرغړونه وکړه، خپل ابدي ژوند دې تباه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، قیامت یقیني ده. د هغه ورځ ده چې دا به په کافرانو ډیره سخته وي. په دې ورځ کې به اعمال بند شي
نیټې به ختمې شي او هر عمل کوونکی که نیک وي او که بد له خپل عمل سره به یو ځای شي، نو بیا به د خیر د زیاتوالي او د شر د کموالي وس نه لري. الله رب العزت په صورت مدثر کې په 9 او په 10 آیت کې فرمایي فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. پس دا ورځ ډیره سخته ده، په کافرانو باندې آسانه نه ده. البته دا ورځ پر مؤمنانو باندې آسانه ده، ځکه چې هغوی د لویې ویرې له امله نه پریشانه کیږي او ځینې مؤمنان به د الله رب العزت د عرش تر سوري لاندې وي. هغه ورځ ده چې د هر شخص د اعمالو بدله به پوره ورکول کیږي. نفسونو ته به د هغه د عملونو پوره بدله ورکول کیږي چې کړي وي. که عملونه یې ښه و نو بدله به هم ښه وي، او که عملونه یې بد و نو بدله به هم بده وي. ځکه چې هر څه په عملنامه کې لیکل شوي او له بدلون او دروغو څخه بچ ساتل شوي دي. الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت آل عمران کې په 25 آیت کې فرمایي فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. دوی به څه حال وي چې کله یې موږ راټول کړو په هغه ورځ کې چې هیڅ شک پکې نشته، او هر یو نفس ته به د هغه د عملونو بدله پوره ورکړی شي چې هغه کړي وي، او هیڅ ظلم به ورباندې ونه کړی شي. هغه ورځ چې الله تعالی ورته نیټه ټاکلې ده، له دغه نیټې څخه مخکې کیږي او وروسته کیږي نه. الله رب العزت په صورت الصبا کې 10 آیت کې فرمایي قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ورته ووایه ای پیغمبره چې ستاسې لپاره وخت مقرر د هغې ورځې دی چې له هغې څخه به 1 ساعت وروسته کیدی هم نشي او نه مخکې کیدی شي. د قیامت ورځ ډیره نږدې ده، که څه هم موږ ته لرې ښکاري. الله رب العزت یې له مخکینیو امتونو سره وعده کړې وه، نو د هغوی وخت لاړ تر دې چې زموږ امت راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل، د بخاري او د مسلم حدیث دی، زه او قیامت داسې رالیږل شوي. پیغمبر علیه السلام خپله منځنۍ ګوته او مسواکه ګوته سره یو ځای کړي، یعنې زه ترې دومره مخکې یم او قیامت راپسې دی. همدارنګه الله رب العزت په صورت معارج کې 6 او 9 آیتونو کې فرمایي انهم یرونه بعیدا ونراه قریبا. بېشکه دوی ته د قیامت ورځ لرې ښکاري او موږ یې نږدې وینو. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې دا به ناڅاپه راځي. که هر څومره خلک په علم کې پرمختګ وکړي او د پوهې کچې لوړه شي، خو دا ورته ناشونی ده چې د قیامت د قائمېدو وخت معلوم کړي، ځکه چې دا هغه لوی پټ راز دی چې الله رب العزت له پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام او لویو ملائکو څخه هم پټ ساتلی. نو که څوک د دې په اړه پوښتنه کوي، نو مسئول د سائل نه ډیر عالم نه دی. الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت انبیا کې په 40 آیت کې فرمایي بل تأتیهم بغتة فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. بلکې دا د قیامت ورځ به دوی ته ناڅاپه راشي، نو حیران به یې کړي، بیا به دوی د هغې د ستنولو وس هم نه لري او نه به ورته مهلت ورکیدی شي. په دې اړه به نورم اورو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د قیامت په اړه الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت اعراف کې 187 آیت کې فرمایي یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربي
لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة. دا خلک ستانه د قیامت په اړه پوښتنه کوي چې کله به وي ودرېدل د هغې. وایه بېشکه د هغې علم زما له رب سره دی او نه یې راښکاره کوي په خپل وخت کې مګر همدغه الله. ډېر دروند دی په آسمانونو او ځمکو کې او نه راځي تاسې ته مګر په ناڅاپه. د قیامت ورځ تر ټولو لویه ورځ ده چې په مخلوقاتو تیریږي. تر دې مخکې هم داسې لویه ورځ نشته او تر دې وروسته هم نشته. په دې کې لویې پیښې دي او غټ حیبتونه دي لکه چې الله رب العزت په صورت مطففین کې فرمایي لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. هغه لویه ورځ کې هغه ورځ چې خلک به د ټولو مخلوقاتو رب ته پکې ودرېږي نو لمر به بندګانو ته رانږدې شي. د قیامت په ورځ هر شی بدلیږي. د مخلوق حالات مختلف کیږي، پریشانه کیږي، آسمان به تک سور شي، لمبې به کوي، لمر به مخلوقاتو ته رانږدې شي، لنډ به شي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي لمر به بندګانو ته رانږدې شي تر دې چې د 1 یا 2 میلو په اندازه به راوي د حدیث وایي زه نه پوهیږم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم میل مراد د ځمکې مسافه او که سلایي چې رانجه پرې لګول کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خلک به لمر تاوده کړي نو چې څومره بد عملونه وي هغومره به په خولو کې ډوب وي. څوک به تر پوندو پورې ډوب وي، څوک به تر زنګنونو پورې ډوب وي، څوک به تر بډۍ پورې او څوک به تر خولې پورې ډوب وي. راوي د حدیث وایي ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولي چې په لاس باندې خولې ته اشاره کوله. هغه ورځ چې د الله رب العزت له اجازې پرته به هیڅوک خبرې نشي کولی. ټول مخلوقات که پیریان دي که انسانان، که نیکان دي او که بدان، که نیک عمله دي او که ګنهګار، که لوی لوی ملائک دي او که پیغمبران، دا ټول به چوپ وي او هیڅ خبرې به د لوی ذات د لویي له امله نشي کولی. یوازې هغه څوک به خبرې کولی شي چې الله رب العزت ورته د خبرو کولو اجازه کړې وي. لکه چې الله رب العزت په صورت هود کې 105 آیت کې فرمایي هغه ورځ چې الله تعالی راشي نو خبرې به نشي کولی هیڅ نفس مګر د الله تعالی په اجازه. نو ځینې به له دوی نه بدبخته وي او ځینې به نیکبخته وي. همدارنګه الله رب العزت په صورت طه کې په 108 آیت کې فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. عاجزه به وي آوازونه رحمان ذات ته نو ته به نه اوري مګر ککار د سا ویستلو او نه ویستلو. هغه ورځ چې پاچایي به یوازې د الله تعالی وي. د پاچایانو پاچایي به ختمه شي، د کسراګانو ملاګانې به ماتې شي او د قیصرانو امیدونه به لنډ شي. هلته به مشري نه وي، پاچایي او حکومت به نه وي او یوازې د لوی پاچا حکم به چلیږي او یوازې هغه ذات ته به پاچایي پاتې وي چې یو دی او زورور دی. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت غافر کې 14 آیت کې فرمایي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نن ورځ پاچایي د چا لپاره ده؟ خاص د هغه الله تعالی لپاره چې یو دی او زورور دی. همدارنګه الله رب العزت په صورت فرقان کې 26 آیت کې فرمایي الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عصیرا. په دغه ورځ به د رحمان ذات پاچایي حقه وي او دغه ورځ پر کافرانو باندې ډیره سخته ده. هر هغه څوک چې مخې اړولی
او د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه سرکشي کړي او د هلاکت په لارو روان شوی، نو د قیامت په ورځ به پښیمانه او ناامیده وي او عملنامه به یې پرې حق ووایي. پر دې به پښیمانه شي چې فلانی راته آواز وکړه نو زه ورسره ملګری شوم او پیغمبر زه راوبللم، د هغه بلنه مې ونه منله، د هغه نه مې مخ واړوه، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې فرمایي ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. په هغه ورځ چې ظالم انسان به په خپلو لاسونو باندې چک لګوي او وایي به کاش چې ما د پیغمبر سره د تلو لار نیولې وای، های افسوس کاش چې پلانی مې په دوستي نه وای نیولی، بېشکه زه د الله تعالی له یاد نه بېلارې کړی وم کله چې ما ته راغی او دی شیطان انسان لره شرموونکی. د آخرت د ورځې صفات موږ ته د هغې طبیعت او په هغې کې د خلکو حال روښانه کوي. راځئ چې په دنیا کې هغه عملونه وکړو چې الله رب العزت هغه سخته ورځ په موږ باندې آسانه کړي او هغه سخته ورځ چې په تا باندې آسانه کوي ستا نیک اعمال، او که په دنیا کې دی د الله رب العزت د حکمونو نه سرغړونه کوله، په فساد، په منکرات، په بېحیایي کې د خپل ژوند تیروه، نو هغه ورځ لکه څنګه چې په کفارو سخته ده په تا به هم ډیره سخته وي. الله دې په موږ آسانه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او